زموږ او ستاسو معاشره کې ډېر خلک داسې خاوند غریب په ظاهرا خو ډېر عابد دی، ډېر زاهد دی، ډېر شل منځونه کوي او ډېر بزرګي وظیفې کوي. هغې لمنځونه ټول په جماعت دي، د هغې روژه په ښه طریقه ده، د هغې حجونه او عبادتونه په ډېر ښه طریقه دي، لیکن چې کله کور ته ورسي د هغې ژبه کنټرول نه ده. بیا هغې په دې ژبه باندې زنانې ته تکلیف ورسوي، کله د ښکنځلو په شکل، کله د فجورت په شکل. د هغې لاس کنټرول نه دی، د هغې زندگی کنټرول نه ده، او د هغې د زندگی سره د کورنۍ انسانانو زندگی په تکلیف کې ده. بس دی په دې خوشحاله دی، زه خو د کور حاجي یم، زه خو د کور مشر یم، زه خو د کور بزرګ یم. ګورئ د قیامت په میدان کې که دې زنانې ته تا تکلیف ورسولی، زما په الله قسم ستا قبول سوي لمنځونه چې تا په صفحې اول کې کړي دي، هغه به ستا د عملنامې سره د دې تکلیف په خاطر د دې زنانې عملنامې تشول کېږي. ځکه تا د زنانې په حقوقو کې کمی کړی دی، او هغې حقوقو چې تا کمی کړی دی د هغې معافي الله تعالی هم نه کوي، بلکې دا هغه رجسټر دی چې د هغې پوره بدله به الله تعالی ستا د عملنامې سره د هغې عملنامې تشول کړي. او زموږ په معاشره کې بعضې وخت کې زنان هغه ډېره ښه عابد او زاهد زنانه یې ډېر شل منځونه کوي او ډېره ښې روژې نیسي او ښه په تلاوت او په عبادت کې ژوند تېروي، لیکن د هغې غریبي په زندگی کې، د هغې په ژبه کې، د هغې د ژوند په طور او طریقو تېرولو کې لږ شدت او تیزي، نو د هغې څه خاوند ته کله تیزه خبره کېږي، کله د خاوند زړه ځینې ځیرېږي. هغې کله خاوند زیروي او کله خاوند ته تیزې خبرې کوي. هغې کله خاوند پریشانه کوي او خاوند په پریشانه شکل د هغې څه ورځ شپه تېروي. نو بیا خو زنانه ته دغه عبادت او زنانه ته دغه روژې او زنانه ته دغه سجدې او زنانه ته دغه تلاوتونه د هغه شی نه دي چې بیا دا د قیامت په میدان کې د دې په ذریعه خلاصه شي. نو دا نه معنا چې زنانه د سړي په نکاح کې راله ټول حقونه ستا دي، زنانه هیڅ حق نه لري. دا نه معنا چې خاوند یو مظلوم دی، د زنانې سره د نکاح په رشته کې بند سلو، بیا حقونه او زور ټوله د زنانې دی، خاوند هیڅ شی نه دی. نه دا شریعت دی، دا د الله تعالی دین دی، د هر یو ته خپل حق ورکول کېږي. که یو هر یو د بل په حقوقو کې کمی وکړي، یا به په دنیا کې د هغې تلافي په معافي باندې کوي، او که چیرې په معافي باندې نه اوسي، بیا به د قیامت په میدان کې د دې ازاله کېږي او د هغې د عملنامې څخه به د دې حقونه ورکړل کېږي. نو دې باره کې لږ فکر کول، په دې باره کې لږ غور کول، په دې باره کې پر دې خپله کورنۍ زندگی او د بندګانو پر حقوقو، بیا خاص کر د خپلې زنانې چې د سړي سره د نکاح په رشته کې تړلي، د هغې پر حقوقو باندې لږ نظر کول. بیا دا اوس زمانه خو د ناپوهۍ زمانه نه ده، ډېر خلک خوانده دي. علماو ته دې الله تعالی خیر کثیر ورکړي، په دې باره کې مختلف کتابونه لیکلي دي چې د زنانې کم حقوق دي، د نارینه کم حقوق دي. په هره ژبه کې لیکلي دي، په اردو کې ستا، په پښتو کې ستا، چې کومه ژبه باندې سړی پوهېږي په هغې ټولو کې ستا. بهترین کتاب حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه آداب زندگی لیکلی دی. د هر خاوند دپاره دا ضروري ده چې هغه وګوري چې د دې زنانې سره زما څنګه زندگی کول، او که چیرې زنانه خوانده وي د هغې دپاره دا ضروري ده چې دا وګوري چې زما د خاوند سره د څنګه زندگی تېره. او بل کتاب یې لیکلی دی اسلامي حقوق، په هغې کې خو انسانان څه کوي، زنانه څه کوي، کلی څه کوي، قریبان څه کوي، په هغې کې هغې د حیوانانو حقوق لا لیکلي دي چې زموږ په دین کې به د حیوانو سره سختي نه کوي، د حیوانو په تا باندې دا حق دی. بیا که یو څوک خوانده نه وي د نن زمانې دور چې هغه ټوله د موبایلانو دور دی، او هغې موبایلانو کې سړي له نصیحتونه راځي، او علماو په دې بخش کې تر ډېره حده پورې خپل محنت تر پایه پورې رسولی دی. نن چې موبایل سړي له رالی، هغې یو قسم نشه وګرځېدله. موبایل خو بیا ته د چا د لاسه څه نسې کښلی، لیکن موبایل سړی د ځان دپاره د جهنم آله او ذریعه نه ګرځوي، او دې موبایل باندې سړی د دین یو احکام زده کي، د علماو نصیحتونه واوري، د علماو خبرې واوري، د خپلو حقوقو متعلق، د زنانې د حقوقو متعلق، د قریبانو د حقوقو متعلق، د همسایګانو د حقوقو متعلق سړی ځان ته معلومات وکړي. نو ځکه د نارینه او د زنانې دپاره د ټولو څه ضروري مسله دا ده چې هغې د یو د بل د حقوقو خیال وساتي، او زنانه کوشش وکړي چې د خپل خاوند حقوق په شریعت کې دننه ادا کړي، او خاوند کوشش دا وکړي چې د زنانې حقوق په شریعت کې دننه ور ادا کړي.